په نورستان ولایت کې چارواکي وایي 102 یتیمو ماشومانو ته د ګنډل شوو اختریزو جامو مرسته د دغه ولایت د والي قاري زین العابدین عابد په لاسونو وسپارل شوه. د دغه ولایت سیمه ییز مسؤلین وایي یاده مرسته چې اختریزې جامې او پګړۍ پکې شاملې وې د قاري زین العابدین عابد لخوا د نورستان خیریه بنسټ ته سپارل شوې وه چې د والي او د خیریه بنسټ مسؤلینو لخوا د دې ولایت 102 یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو ته وسپارل شوه. د مرستې د ویش پر مهال د نورستان د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د یاد خیریه بنسټ مرستیال مولوي سمیع الحق حق بیان د نورستان والي څخه مننه وکړه چې هر وخت د شهیدانو بچي په پام کې نیولې او د اختر لپاره ورته د جامو او نورو توکو زمینه برابروي. دا چې په اختر کې هم موږ 22 یتیمانو لپاره جامو ترتیب کړی چې واما او کانتیوا او دارنګ پارون کې میشت چې څومره د یتیمانو کورنۍ دي کوشش مو کړی چې ټول راواخلو خو بعضې بیا هم موږ ته معلومات نه کیږي پاتې شوي به وي په دې کې تقریبا چې جامو ټول ترتیب جناب والي صاحب الله رب العزت د دې په عمر کې برکت واچوي هغوی ترتیب کړي دي. بل لور ته مرسته اخیستونکي خوښ دي چې له دوی سره د ګنډل شوو جامو او نورو توکو مرسته وشوه. اوس ډېر خوشحاله چې مخکې کالي نه خپه اوس ټول یتیمان ته کالي ورکړه. طالبان مدرسې نه راغلي او ځینې وامانه د روزنتون ماندی نه راغلي او ډېر خوشحاله شو دیو کالي ورکړه په کل ټول. در عید کسی کالا نداشت که کلی اشتکا یک دو کالا نداشت برای ما بعضی دستار دادن بعضی پاکل و کلی کالا با کلی که دادن بسیار خوشحال شدیم. خوب شد که برای ما هر چیز را دادن. د نورستان ولایت د رسنیو مرکز د معلوماتو له مخې یاد بنسټ یتیمو لپاره د قربانۍ چمتوالی هم پام کې لري چې د اختر په ورځو کې به په یتیمانو وویشل شي.